سلامونه دوستانو د دې ویډیو په جوړولو سره د ویډیوګانو د یو نوې سلسلې پیل کوو. هدف د دې سلسلې نه دا دی چې څنګه کولی شو اډینو په اسانه او ارزانه شکل باندې زده کړو. اسانه او ارزانه په دې معنا باندې چې پر ځای د دې مختلف مواد د اډینو ولرو د میز په سر باندې پروژه سرته ورسو، لاینونه د یو بل سره وصل کو، کوډ ولیکو په کمپیوټر کې، بیا هغه کوډ د ډیټا کیبل د لارې اډینو کارت ته ولیږو چې دا ټول وخت نیسي. که چیرته په یو لاین کې کومه ستونزه یا دا دی چې په کوډ کې چیرته ستونزه نو د هغې پیدا کول سخت زیات وخت نیسي. یعنی یو بسیطه پروژه ممکن 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت حتی د هغه چا نه چې د اډینو بنیادي معلومات ونه لري وخت نیسي. اما په دې ځای کې د اډینو مختلفه پلاسه او پروژې کوشش کوو چې په داخل د کمپیوټر کې سرته ورسو. یعنی یو کمپیوټر لرو، دا کمپیوټر د انټرنیټ سره وصل دی، په داخل دی کې خپل پروژه د اډینو د لارې سیمولیټ کوو او ګورو چې زموږ پروژه مربوطه نتیجه مو ته لاس راکوي او کنه. یعنی دلته زه نه غواړم چې تاسو د اډینو نه ورکړم، یعنی که په حقیقي په شکل باندې هم تاسو د میز په سر باندې په کور کې په اتاق کې اډینو واخلئ. فرض کړئ چې دغه یو پروژه په سکرین باندې تاسو اوس ښکاري LCD یو سکرین دی، دا د اډینو سره وصلوي او په رښتیني شکل باندې د میز په سر باندې دا پروژه سرته رسوي. نو دا به دومره سخته وي، یعنی د امریکې د سره کشفول نه دي. د میز په سر باندې اسانه دی، منتها وخت زیات نیسي. په کمپیوټر کې چې سرته رسوي وخت کم نیسي. د هغه چا دپاره چې د اډینو سره بلدتیا ونه لري، زه فکر کوم چې دا ډېر مناسب ځای دی چې اډینو له دې ځایه پیل کړي. د دې ځای نه واضح ده چې ارزانتیا هم درې معلومیږي. مثلا یو اسانه او بسیطه پروژه LED په اتومات شکل باندې د اډینو د لارې نه لګول ګل کول، حد اقل 2000 افغانۍ خواشاکي مصرف پرې راځي. د ټول مصرف نه د ژغورلو په خاطر باندې کولی شي چې د همدغه پروژه دلته په کمپیوټر کې سرته ورسوي، په تینکر کیټ کې سرته ورسوي. پلس پروژې د چې کولی شي په تینکر کیټ کې تاسو سرته ورسوي. زه نه غواړم چې وخت په دې ویډیو کې په دې باندې مصرف کوم چې د اډینو د لارې کومې پروژې سرته رسولی شو او د هغې نه کومې پروژې کولی شي چې په تینکر کیټ کې سرته ورسوو. ته د هغې دپاره علیحده ویډیو شته، تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو ګورئ. په هر صورت باندې مخکې له دې چې یو جالبه پروژه په اډینو کې سرته ورسوو، غواړم چې تاسو ته وښیم په کوم شکل باندې په تینکر کیټ کې یو اکاونټ ځان ته جوړ کړئ. یعنی د دې په خاطر باندې چې تاسو تینکر کیټ نه ګټه واخلئ، خپلې پروژې سیمولیټ کړئ، باید تاسو یو اکاونټ ولرئ په تینکر کیټ کې. راځئ چې اول یو اکاونټ جوړ کړو. راځئ سرچ ته، په سرچ کې لیکئ تینکر کیټ، انټر ووهئ، اول لینک دې ته راځئ. په لینک باندې کلیک کولو نه وروسته موږ دې صفحې ته راولي. په دې صفحې کې هغه څوک چې په تینکر کیټ کې اکاونټ ولري ساین ان د لارې مخکې ځي. هماغه څوک چې په اول ځل باندې پیل کوي نو جوین ناو باندې کلیک کوي. کریټ ا پرسنل اکاونټ، ساین اپ وذ ایمیل. بعد له دې چې دې ته راغلی وطن انتخابوئ. مثلا ای باندې کلیک کوم، په کیبورډ کې افغانستان راځي، افغانستان. د تولد میاشت مو انتخابوئ، مثلا می. ورځ انتخابوئ 10، کال انتخابوئ 2000. بعد له دې په نیکسټ باندې کلیک کوئ. ایمیل خپل لیکئ چې کوم ایمیل ادرس ولرئ. که ونه لري یو ایمیل ادرس جوړوئ، بعد د هغې نه خپل ایمیل ادرس ورکوئ، یا کولی شئ د تینکر کیټ په خاطر باندې ځان ته خپل ایمیل جوړ کړئ، ایمیل ادرس. بعد د هغې نه پاسورډ ورکوئ. د پاسورډ دپاره ځینې شرایط دلته ذکر کړي دي چې پاسورډ باید په کوم شکل باندې باید حد اقل یو توری وي، یو پکې نمره وي. دا ټول به تاسو لوستلی شئ په انګلیسي باندې دي. بعد د هغې نه دا مربع کلیک کوئ، کریټ اکاونټ باندې کلیک کوئ، اکاونټ تاسو جوړ شولو. بعد له دې چې اکاونټ هم جوړ کړو خپل اکاونټ ته داخلېږئ. بعد له دې چې خپل اکاونټ ته داخل شولې دې صفحې ته راځئ. تاسې 3D ډیزاینز کې نورمال وي. البته دا هم ډېره مهمه موضوع ده. بعضاً که سړی غواړي چې په غټو پروژو باندې په اډینو کې کار وکړي، ځینې مواد ته ضرورت پیدا کېږي چې هغه نورمال بازار کې نه پیدا کېږي. که پیدا کېږي هم په مربوطه آبادو کې چې تاسو ته کوم آباد ضرور دی، یعنی کوم اندازو باندې ضرورت دی، په هغې اندازو باندې نه. نو کولی شئ چې تاسې د دې ځای نه ډیزاین کړئ. بیا په خواشه کې چې تاسو سره کومې کمپنۍ دي یا فابریکې دي، کولی شئ د هغې ځای نه چاپ کړئ، واخلئ. چاپ کړئ یعنی په دې معنا باندې چې د هغې ځینې تولید کړئ
او استعمال کې په خپل پروژه کې فعلا د پارز مون سره کار د 3D ډیزاین سره نشته دی په سرکټس باندې کلیک کوو برقي دوره سرکټس برقي دوره معنا ورکي دا ټول په انګلیسي باندې هغه څوک چې په انګلیسي باندې پوهیږي خو ډیره ښه ده خپل مشکل حلول شي هغه څوک چې په انګلیسي باندې پوهیږي کولای شي دا قدمونه میخانیکي خو به چې دلته پښتو هم پکې وي خو چې نشته باندې گزاره کوم کیرس باندې کلیک کوو نو ورسته کریټ نیو سرکټ نوې دوره جوړول باندې کلیک کوو بعد لدې چې په نوې دورې باندې کلیک کړو کریټ نیو سرکټ د صفحې ته موږ راولو په دې صفحه کې کولای شئ تاسو خپل پروژه ډیزاین کړئ ځای په دې امتداد باندې څلور خانه شکل باندې یا د مربع په شکل باندې چې کومه ساحه د کولای شئ په دې تاسو خپل پروژه ډیزاین کړئ د دې ځینې کولای شئ مواد راوخلئ دلته راوړئ هر مواد چې تاسو لازمي کش کوئ راوړئ دلته تو بٹن راخلئ راوړئ په دې شکل باندې کاپاستر راخلي یا خازن راخلي بیټري په کار دی بیټري راخلي ټول کولای شي تاسو راخلي هغه مواد چې تاسو راخیستي او ښکاریږي نه دلته چې کله سکرین وړو کې کوي د موس په واسطه باندې تاسو ښکاریږي د دې ویډیو نظم هدف ته دی چې تاسو لدې ځای څخه مواد راخلي په پروژه باندې کار وکړي اول باید حوصله ولرئ ترڅو د صفحې سره بلدتیا ولرو بعد لدې چې بلدتیا پیدا کړل پروژه باندې کار کوم دا صفحه زه بیرته پاکول غواړم په دې باندې پوه شئ چې په کوم شکل باندې کولای شئ د سکرین د چپ طرف نه خپل مربوطه مواد راواخلئ او د پروژې په ځای کې د پروژې په ساحه کې ځای پر ځای کړئ ټول مواد مې د ځای څخه پاک کړو یوازې مقاومت مې دلته پرېښولو په مقاومت باندې کلیک کوئ کولای شئ دې ځینې نوم ورته ورکړئ مثلا فرست ريزستر ار ای کافي ده د دې ځینې کولای شي مقاومت اندازه تعیین کړئ خو د باندې بیا وروسته په کلاره خبرې کوم مقاومت انتخابوم له دې ځای کولای شم چې مقاومت ته دور ورکړم 10 درجه په دې شکل باندې هر موقع چې تاسو خوښ شو په هغه ځای کې ودرېږئ له دې ځای کولای شي خپل مقاومت پاک کړئ پاک مګړو زه راځم مقاومت بیرته راخلم له دې ځای کولای شي یو قدم مخکې وروسته لاړ شئ یعنې په خپله پروژه کې چې وروستی کوم قدم اخیستی د هغې نه یو قدم وروسته لاړ شئ له دې ځای کولی شئ یو قدم مخکې لاړ شئ چې دا کولی شئ د لاندې شارټکټ هم ښیي کنټرول وای په واسطه باندې کولی شئ چې دا پروسه انجام کړي له دې ځای نه کولی شئ چې په خپله پروژه کې یو نوټ ولیکئ چې دې نه بیا موږ په کراتو ګټه اخلو کلیک کوئ راځئ دلته په دې ځای کې کولی شئ چې ولیکئ هر څه چې لیکل غواړئ په هر صورت باندې فعلا دپاره موږ دې ته ضرورت نه لرو راځم ډیلیټ باندې کلیک کوم د اپشن ته وروسته راځو په دې باندې وروسته کار کوو له دې ځای کولی شئ د خپل لاین رنګ انتخاب کړئ یعنی په پروژه کې بعض وخت ضرور وي چې په کوم ځای کې کوم رنګ انتخاب کړئ مثلا هغه لاین چې ولتاژ ولري 15 ولټ یا 3.3 یا پورته یا کم یا زیات د هغې دپاره موږ سور لاین انتخابوو او هغه ولتاژ چې نیوټرل وي نو تور وي د هغې دپاره موږ تور رنګ انتخابوو شرط نه ده چې باید دا رنګ انتخاب کړئ خو نورمال په پروژو کې په حقیقي پروژو کې تاسو کې مختلف پروژې وکړئ اتوماتیک دروازه یا لیفټ وګورئ یا دا چې په موټرو کې وګورئ په هر ځای کې سور رنګ د ولتاژ دپاره استعمالیږي تور رنګ د نیوټر دپاره استعمالیږي له دې ځای کولی شئ د خپل لاین شکل استعمال کړئ په دې شکل باندې هم کولی شئ انتخاب کړئ په دې شکل باندې نومونه هم څنګه ورته لیکلي په دې شکل باندې دې سایت څخه تاسو کولی شئ خپل کوډ ولیکئ یعنی اول دلته راځي په دې کې خپل پروژه ډیزاین کوئ چې ډیزاین هم کړله بعد دغه نه کوډ ورکوي ورته کوډ له دې ځای څخه لیکل کیږي چې په هر پروژه کې موږ دا کوډ برخه استعمالو دا ټول ساحې هر څه استعمالو نو ضرور نه دی چې ډیره تشریح په دې کې د اپشنونو لپاره ورکو له دې ځای نه کولی شئ خپل سیمولاسیون رن کړئ او له دې ځای هم کولی شئ چې خپل پروژه یو ځای ته ولېږئ دا مختلف اپشنونه دي چې په کوم شکل کې غواړئ تاسو خپل پروژه وګورئ چې بعد دې چې کله مو په اډینو کې پروژه سرته ورسوله په دې اپشن باندې کلیک کوو دا هر یو اپشن په لسو کرته تکراریږي په دې پروژو کې بعد لغه هر اپشن تاسو په ذهن کې کینی هغه په خاطر منظور نه چې دا تاسو میخانیک یا په یاد ولرئ په نن لپاره په خدای سپارم خو وخت ولرئ